بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 14مې سپارې شپږم درس دی او د سورة النحل چې 14مه سوره ده 43 تر 950 آیات ورسره کولی شئ چې وګورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهل الذکر، له خاوندانو د پوهې، والزبر، او کتابونو سره، ان یخسف، چې ډوب کړي، یتفیأ، چې ګرځي، داخرون، عاجزی کوونکي دي، واصبا، مفهوم دی چې همیشه، یا لازم، یا واجب او خالص. تجأرون، زاری کوي تاسې، یتوارا، پټ ګرځي، علی هون، سره له سپکوالي، ام یدسه فی التراب، که ومنډي هغه په خاوره کې. امید دی دا درس مو زده شوی، نورستانو سره همچنان شیر کړه. الله عمل